سلامونه. په پاکستان هېواد کې خپلو ټولو افغان کډوالو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. افغان کډوالو نن په اسلام آباد کې چې زموږ د افغان کډوالو یو نړیوال غونډه وسوه چې په هغه کې زموږ د افغان کډوالو استازو مشرانو ګډون درلودی او نیشنل او انټرنیشنل د میډیا کم صحافیان چې هغه ټولو ګډون درلودی. د پاکستان پخواني سینیټران چې کوم لکه نومونه باندې یاد کړم، افراسیاب خټک صاحب او دا رقم سینیټر بابر او نور نظیب صاحب، ډیر مشران دي چې نومونه اخلم. ویډیو غټیږي، دغه پروګرام ته زم دعوت شوی وم، چون د وخت د وجې څخه او د کمښت د وجې او زما د کارو د بوختیا د وجې څخه مې نسوه کولی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړم. خو په دغه ګډون پروګرام کې چې کوم برخوال و ټولو د افغان کډوالو دا کم روان د ایستلو لړۍ چې د مرکزي حکومت د خوا څخه رسنیو ته وړاندې شوې ده چې موږ افغان کډوال باسو او عملاً یې موږ تاسې وینو، نو ټولو دغو ګډونوالو د حکومت پاکستان څخه دا غوښتنه وکړله او دا غوښتنه موږ کوو هم چې داسې عاجله پریکړه کول او زموږ د افغان کډوالو ایستل د اسلامي او انساني همدردۍ په خاطر باندې موږ دا هیله او غوښتنه کوو چې دوی دا خپله پریکړه بیرته واخلي او افغان کډوالو ته یو داسې حل لاره نه یوازې حکومت پاکستان بلکې ټولې خیریه ادارې چې دي، خاص کر ملګرو ملتونو او د دوی څانګې UNHCR او IOM او د افغانستان حکومت یو ګډه ستراتیژي جوړه کړي او داسې یو حل لارې چارې زموږ افغان کډوالو ته پیدا کړي او یو دا رقم پالیسي جوړه کړي چې زموږ افغان کډوالو دلته 40 کاله 45 کاله د چا 30 کاله یعنی په مختلفو حالاتو کې د افغان کډوال راغلي دي، یو دم دا رقم تلل د دوی ژوند ته خاتمه ورکول دلته دا ناممکن دی. مګر یوه د زور خبره ده یا اتمی خبره ده، اخو بیا جلا خبره ده، خو موږ بیا هم د پاکستان د حکومت او ولس یې مننه کوو چې زموږ افغان کډوال ته 40 کاله مسلسل خپل په غیږ کې ځای راکړی، خپل په ګاونډ کې ځای راکړی دی، زموږ سره اسلامي او بشري همدردي پاللې ده. نو بیا هم زموږ د دغو مشرانو د خبرو په تایید سره د حکومت پاکستان څخه دا غوښتنه کوو که مرکزي حکومت دی، که صوبایي حکومت دی او که عوام دي، که سیاسي پارټیان دي، چې زموږ افغان کډوالو په اړوند باندې داسې تعجیله او عاجله پریکړه باید د سره غور پر وشي او دا بیرته واخیستل شي او موږ افغان کډوال باید ونه ځپل شو. موږ ته دونه ټیم راکړل شي چې موږ د خپل 40 کلن کم ژوند چې مو دلته کړی دی دا په یوه ورځ په یوه کال باندې دا نه سره راټولیږي. نو په کار دا ده چې زموږ د افغان کډوالو دا ټولو مشکلات وکتل شي، بیا وروسته درې جانبه ناسته وشي او پر دې باندې زموږ د افغان کډوالو نظرونه واخیستل شي، بیا وروسته که پریکړه کول کیږي زموږ په اړوند باندې نو چې موږ پکې شتون ولرو نو بیا موږ انشاءالله دې ته آماده یو. خو یوه خبره مو د ملګرو ملتونو څخه ده، د ملګرو ملتونو د ټولو ادارو څخه ده او د اسلامي نړۍ او د اسلامي نړۍ چې کوم اتحاد دی د هغو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د دغو افغان کډوالو په اړوند باندې د حکومت پاکستان د افغانستان د حکومت د دوی سره خبرې وشي او دغه زموږ مسله حل شي. او یوه خبره دا ده کوم افغان کډوال چې فعلا روان دي زموږ د ملګرو ملتونو د UNHCR IOM اسلامي کوم کونسل چې دی د هغو څخه دا غوښتنه ده چې د دغو افغان کډوالو سره تاسې مالي مرسته وکړي او د خپل حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا د مځکو لړۍ پیل کړي او زموږ افغان کډوالو ته هلته په کور دننه کې تاسې سهولیات ورکړي او دوی ته د مځکې ورکړه ورکړي او د کور جوړولو کې د صحت دپاره د تعلیم دپاره سهولیتونه ورکړل شي. خو بیا هم د حکومت پاکستان څخه دا غوښتنه ده ستاسې د میلمنو په حیث باندې، ستاسې د ورونو په حیث باندې، ستاسې د مسلمانانو په حیث باندې چې زموږ د دغو افغان کډوالو په اړوند باندې چې کومه پریکړه تاسې کړې ده دا یو وار د سره باید تاسې وګورئ او غور پر وکړئ او زموږ په اړوند باندې یو داسې پریکړه باید ونه شي چې هغه عاجل وي، باید موږ ته وخت راکړل شي تر څو چې موږ د خپل 40 کلن کم ژوند چې دی هغه راټول کړو، د خپل کاروبار زندګي بیا وروسته خپل وطن ته ولاړ شو. مننه.